زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې په هکله فرمای وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې لومړنۍ لسیزه یې د الله رب العزت رحمت دی، دویمه لسیزه یې د الله رب العزت مغفرت دی، دریمه لسیزه یې داسې لسیزه ده چې په دې کې الله رب العزت خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. موږ د روژې د مبارکې میاشتې په لومړنۍ لسیزه کې یو. د الله رب العزت په کلام کې د سورة توبې نه بغیر یو سورت هم د بسم الله الرحمن الرحیم نه بغیر نه شروع کیږي. یعنی د هر سورت په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي بغیر د سورة توبې نه. کله چې موږ او تاسې قرآن کریم پرانیزو، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، نو په سورة فاتحه کې د ربوبیت د صفت نه وروسته دا دواړه صفات یعنی رحمان او رحیم بیان شي. مفسرین لیکي چې رحمان دې ته وایي چې د انسان د محنت، زحمت او کوشش نه بغیر هغه باندې رحم او مهرباني کوي، دې ته رحمان وایي. الله تعالی زموږ لپاره ځمکه پیدا کړې، الله تعالی زموږ لپاره آسمانونه پیدا کړي، لمر پیدا کړی، سپوږمۍ پیدا کړي، ستوري پیدا کړي، غرونه پیدا کړي، دریابونه پیدا کړي، هواګانې او بارانونه پیدا کړي. دا د الله رحم دی په موږ باندې. که موږ محنت، زحمت او کوشش کوو کې نه کوو، او زموږ د هدایت لپاره الله رب العزت موږ ته پیغمبران راولیږل. او رحیم هغه ذات ته وایي چې بیا بیا رحم کوي. الله تعالی ارحم الراحمین ذات دی، او دا ټول کائنات د دې دپاره پیدا کړي چې په دوی باندې خپل رحم وکړي. خپله الله بې نیازه دی، چاته یې څه حاجت نشته، چاته یې څه ضرورت نشته. شاعر وایي من نکردم خلق تا سوده کنم بلکه تا بر بندگان جوده کنم. ما مخلوق د دې لپاره نه دی پیدا کړی چې څه فایده ترلاسه کړم، د دې لپاره مې پیدا کړي چې په هغو باندې خپل جود، خپل کرم او خپل فضل وکړم. څنګه چې الله ارحم الراحمین ذات دی، همداسې خپل آخري پیغمبر رحمتا للعالمین راولیږه. موږ د الهي او محمدي رحمت ترمنځ ژوند کوو. پیغمبر علیه السلام بشیر او نذیر دواړه، مبشرا و نذیرا. الله د پیغمبر علیه السلام په صفاتو کې په قرآن کې بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د نیکو اعمالو په نتیجه کې د جنت زیری ورکړی دی، او ډیر د شفقت په انداز کې د هغو اعمالو نه ویرولي د کومو په نتیجه کې چې انسان جهنم ته ځي او د جهنم وړ ګرځي. پیغمبر علیه السلام فرمای کله چې الله رب العزت رحم یعنی رحمت پیدا ک، نو هغه یې په 100 حصو تقسیم که. یوه حصه یې دنیا ته راولیږ او 9 حصې ځان سره وساتل. یوه حصه یې دنیا ته راولیږل، او دا هم د دې رحمت برکت دی چې مور او پلار اولاد سره، ورونه او خویندې، ښځه او خاوند یو بل سره دومره مینه او محبت ساتي. ان تر دې چې یو څاروی او مارغه هم خپل بچي باندې خپه نه کړي، او چرګې موږ وینو چې خپل بچي خپلې سینې او خپلو وزرونو لاندې جوخت نیسي چې څه تکلیف ورته ونه رسي. دا ټولې مینې د هغه یو رحمت په برکت دي کوم چې الله رب العزت دنیا ته رالیږلی دی. باقي پاتې یو کم 100 رحمتونه الله رب العزت آخرت دپاره ساتلي. د هغه د فراخي خو څه اندازه نشته. د پیغمبرانو مینه هم د خپلو امتونو سره د مور او د پلار مینې نه زیاته ده. درنو اوریدونکو، رحمت څه معمولي نعمت نه دی. دا دنیا د دې په برکت آباده ده. دنیا کې چې څه اخلاص، دوستی، ایثار او همدردي ده، دا هم د دې رحمت انوار دي. که د الله رب العزت د رحمت دا سوری په موږ باندې نه وي، نو بیا کیدای شي چې په دنیا کې فساد، طوفانونه او سیلابونه او زلزلې وي، او بیا به انسان دپاره د ځمکې په مخ باندې ژوند تیرول ډیر ګران. د الله رب العزت رحمت دومره عام دی
که څوک هره ورځ دا ووایي چې یا الله ما ته رزق مه راکوه، زما ورته هیڅ ضرورت نشته، ولی بیا هم الله رب العزت دوست او دشمن دواړو ته رزق ورکوي. د الله تعالی د رحمت څه حد او اندازه نشته. الله تعالی غواړي په خپلو بندګانو رحم وکړي، خو بندګانو ته هم په کار دی چې ځان کې د دې ځای پیدا کړي او د الله پاک رحمت ځان ته متوجه کړي، ځان د الله د رحمت وړ وګرځوي. په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې په دې لومړنۍ لسیزه کې. د دې درس موږ ته په سورت یوسف کې هم راکړی شوی دی. د یوسف علیه السلام ورونو د خپل پلار نه دا ګیله کوله، لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبه. یوسف او د هغه سکه ورور یعنی بنیامین زموږ د پلار زموږ نه ډېر خوښ دي. حال دا دی چې موږ خو پوره یو ټوله یو، پوره یوه ډله یو، خو زموږ نه یوسف علیه السلام او د هغه ورور یوسف یعقوب علیه السلام ته ډېر ګران دي. یعنی موږ 11 ورونه یو، دا موږ ورته خوښ نه یو او هغه دوه یې خوښ دي. خو دوی د یوسف علیه السلام قابلیت، هوښیارتیا او فرمانبرداري ته نه کتل. د یوسف علیه السلام کشر ورور بنیامین سره خو به زیاته مینه ځکه کوله چې د ده په ولادت کې د ده مور وفات شوې وه، بې موره پاتې شوی و. نو که دوی یعنی دې 11 نورو ورونو د پلار مینه په رښتیا ځان ته راښکل غوښتل، نو په کار و چې د یوسف علیه السلام نه زیات د پلار خدمت کولی او د هغه خبره یې منله. دغه شان کې یو انسان دا غواړي چې ما باندې د الله رحمت وکړي، ما باندې د الله رحم وکړي او په دې غوښتنه کې رښتینی هم وي، نو په کار ده چې هغه لارې چارې اختیار کړي او هغه وسایل ولټوي چې د الله رب العزت رحمت پرې ځان ته راکش کولی شي. د روژې مبارکه میاشت ده، لومړنۍ لسیزه ده، دا هغه لسیزه ده چې دې ته محمد رسول الله په خپله وینا کې رحمت ویلی دي. دا وسایل ډېر زیات دي، زه به یو 4 تاسو ته بیان کړم. اول د الله رب العزت د حقوقو ادا کول. د الله رب العزت په حقوقو کې لومړنی حق توحید دی چې موږ هغه سره د هغه په ذات، صفات او کارونو کې بل څوک شریک ونه ګرځو. د الله په وحدانیت اقرار وکړه، په ذات او صفاتو کې څوک الله سره مه شریکوه، ته به د الله د رحمت وړ وګرځي، الله به در باندې رحم وکړي. دویم اخلاص سره د الله عبادت. په کار ده چې موږ خپل ټول بدني او مالی عبادات الله لپاره وګرځوو او دې کې خپل ځان د ریا، سمعت او شهرت نه وساتو. که ته بدني عبادت کوې د الله لپاره یې کوه، که ته مالی عبادت کوې د الله لپاره یې کوه. ځان د ریا نه وساته، ځان له شهرت نه وساته، ځان له سمعت نه وساته، الله به په تا باندې رحم وکړي. څو کسان به په موږ کې دا کار وکړي. په تېرو خپرونو کې مې هم وویل که چیرته یو چا سره څه مرسته کوو بیا احسان پې کوو، غوسه کیږو پې، د هغه نه د یو مزدور په صفت باندې کار اخلو، یا که سړک په سر چیرته ورکوو هر طرف نه ورته کامرې کیږدو چې ما دې سره دومره مرسته وکړه چې ټولې دنیا ته وروښیم. دا خلک د الله د رحمت نه محروم دي. دریم فرائض ادا کول او د نوافلو کثرت. دې سره انسان الله ته نږدې کیږي او ځان د الله رب العزت د رحمت وړ ګرځوي. لکه تا یو مزدور نیولی په هغه باندې کار کوي، دا 2 بجو نه نیولې مثلا تر 4 بجو در مازدیګره پورې، خو ته 5 بجو پورې کار کوي، 6 پورې کوي. نو هغه ستا بادار چې تا ته کومه تنخوا درکوي، دا 2 ساعته چې تا کار زیات کړی نو اضافي انعام هم درکوي. څلورم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت. د پیغمبر علیه السلام محبت د الله د محبت دپاره یو معیار او پیمانه ده. الله تعالی فرمایي خپل حبیب ته چې ته دوی ته ووایه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای زما پیغمبره دوی ته ووایه که تاسو په رښتیا الله سره مینه لرئ، الله سره محبت لرئ، فاتبعوني، نو ما پسې را روان شئ، زما تابعداري وکړئ، زما د سنتو تابعداري وکړئ، الله به تاسو سره مینه وکړي او ستاسو ګناهونه به وبخي او الله ډېر بخښونکی مهربان دی. نن خو د الله د محبت چیغې وهي، د رسول الله د محبت چیغې وهي، خو ژوند به ټول په بدعت او خرافاتو کې تیریږي. د محمد رسول الله په سنتو کې به د یو سنت پابند هم نه وي. دا خلک دروغجن دي، دا خلک کاذبین دي. نو درنو اوریدونکو، الله الرحمن دی، الله الرحیم دی او پیغمبر رحمتا للعالمین دی.
دا میاشت هم لومړنۍ لسیزه ده د رحمت میاشت ده. راځئ چې الله ته متوجه شو تر څو الله رباندې بیا بیا رحم وکړي او په خپل رحمت کې مو راونغاړي. د حقوق الله او حقوق العباد ذکر الله رب العزت په 5مه سپاره کې سورة نساء کې 14 آیت کې کړی دی. الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، او تاسې ټول د الله بندگی وکړئ، له هغه سره هیڅ شی شریک مه نیسئ. وبالوالدین احسانا، له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ، ښه چلند ورسره وکړئ، د هغو د حقوقو درناوی وکړئ. وبذي القربى والیتاما والمساکین، له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، او له خپلوانو ګاونډیانو سره، پردیو ګاونډیانو سره، د څنګ له ملګري او مسافر سره، او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چار چلند وکړي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، باور ولرئ چې الله داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګېرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي. داسې کسان الله نه خوښوي. لنډه دا چې درنو اوریدونکو، حقوق الله او حقوق العباد ادا کولو سره انسان د الله رب العزت د رحمت مستحق ګرځي. توبه، استغفار او دعا کول هم ضروری دي، په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې او د لومړنۍ لسیزه کې. توبه وباسئ، استغفار وایئ، د عاجزي او د تضرع لاسونه خپل رب ته پورته کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه خپل رب نه وغواړئ. که یو انسان د خپلو مجازي محسنینو یعنی د مور او پلار احسان نه مني او د هغوی خدمت نه کوي، حال دا دی چې هغوی او د هغوی احسانات دی په خپلو سترګو ویني، نو هغه به د الله رب العزت احسانات څه ومني او د هغې به څه شکر ادا کړي. کم اولاد چې د خپلې مور او د خپل پلار احسان نه مني، د خپلې مور او د خپل پلار خدمت نه کوي، او حال دا چې مور او پلار یې د خدمت ته اړتیا هم لري، د مور او پلار احسان په سترګو هم ویني، نو هغه به د الله احسان څنګه ومني، د الله شکر به څنګه ادا کړي، ځکه چې د الله رب العزت احسان خو په نظر هم نه راځي. ډیری پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د خلکو د احساناتو شکریه نه ادا کوي، شکر نه وباسي، هغه به د الله رب العزت شکر څه ادا کړي. دغه شان څوک چې صلې رحمي یا خپل ولی پالي، د خپل خاندان او کورنۍ خیال ساتي، الله به د هغه په ژوند کې برکت واچي او دی به د ژوند په خوږو او شیرینۍ باندې پوه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. د ابو داود او د ترمذي حدیث ده. تاسو د ځمکې په خلکو رحم وکړئ، نو الله پاک به د آسمان نه تاسو باندې رحم وکړي. په هغه چا رحم وکړئ چې هغه په ځمکه کې دي، نو هغه څوک چې په آسمان کې دي هغه به په تاسو باندې رحم وکړي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لا یرحم لا یرحم. څوک چې په بل چا باندې رحم نه کوي هغه باندې به رحم ونه کړی شي. راشئ د پیغمبر علیه السلام د دې احادیثو په رڼا کې د خپلې ټولنې حالت وارزوئ چې زموږ په ټولنه کې ظلم ډیر دی که رحم ډیر دی، زموږ په ټولنه کې وحشت، بربریات او تباهي ډیره ده که رحم ډیر دی. هر کور کې د غم ټغر خور دی، د پیشنمي او د سحري ډوډۍ هم په وینو کې چکه ده، د روژه ماتې او د افطاري ډوډۍ هم په وینو کې چکه ده. من لا یرحم لا یرحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دا لسیزه د رحمت لسیزه، الله موږ په خپل رحمت کې رانغاړي. نو راځئ چې د الله په مخلوق باندې موږ رحم وکړو تر څو مو الله په خپل رحمت کې راونغاړي. په خپل کلي کې، په خپلو اقاربو کې، په خپلو دوستانو کې کونډې لرو، یتیمان لرو، بورې لرو چې هغوی د خوراک لپاره څه نه لري، هغوی څه نه لري چې پیشنمه یې پرې سحري وکړي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره چې ماښام پرې روژه ماته کړي. په دوی رحم وکړه. ارحموا من فی الارض. خیر پیشنمي کې په یو رقم خوړو باندې اکتفا وکړه. کونډې، یتیمان، بورې، بېوزله، د مسکین او د فقیر کور مه هېروه. د روژه ماتې په وخت کې هم خیر دی،
په یو رقم خوړو باندې اکتفا او بسنه وکړه، د یتیمانو د حال پوښتنه وکړه، د کونډو د حال پوښتنه وکړه، د بورو د حال پوښتنه وکړه، د مسکینانو د فقراو او د مساکینو د حال پوښتنه وکړه چې هغوی په روژه ماتې کې یو رقم خواړه هم لري چې روژه پرې ماته کې نه لري. بس رب دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. شتمنه وروره، سرمایه‌داره او تاجره تا ته وایم په خلاصو غوږو یې واوره. که د خپل مال نه څه نشي ورکولی، هغه د الله حق چې ستا په مال کې دی هغه ورکړه. په 40 روپیو کې الله 1 روپۍ درنه اخلي. په 40 کې عشر ګوره 4 دي، دا 4 هم درنه اخلي، ربع د عشر درنه اخلي 1 روپۍ. په 0 کې 25، په لک کې 2.5. دا د الله حق خو ورکړه. د الله حق چې ورکړي انشاءالله الله به د هغو فقیرانو، مسکینانو، یتیمانو او د کونډو پرده وکړي که نه؟ په همدې مال به د قیامت په ورځ کې داغل کېږي، د جهنم په اور کې به دا ګرمیږي، ستا تندی، ستا ډډې او ستا شا به پرې داغل کېږي. الله دې موږ ټول له دې حالت نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.